زه د منظور پښتون دومره شکریا ادا کوم د هغه ملګریو چې هغه روغلو او په پېښور ټاون کې د مو اجرالو او په کې دا ولا کې نو ستنه مولا پاته ولګېده چې انشاءالله اوس پښتون یو کېږي او مونږ قسم وکړو چې ته څنګه د مو اجرا کې ودرېدې والله که په دغه مسلم لیګ کې زه نور یو منټ کس منظور پښتون ټلیفون وکړو وایي چې لالا که ته نه خفه کېږې نو په ټاون کې د مو اجرالو چې په دې کې مونږ د ګیلمن وزیر شهید دا ولکینو نو دله خو مې ونه ویل خو په زړه کې مې دا وویل چې کمزوری پښتون ځکه یې چې دا د پښتنو اجرالو و دا د موږ ټولو د شهید کې اجرالو و ګیلمن شهید دا ملي شهید و دا د خپل بچي لپاره نه و مړ دا چې مړ و دا د پوره پښتون ولس لپاره مړ و دا د موږ داسې د خویندو میندو د پرونې لپاره مړ و چې د موږ خویندې میندې په دغو ورځو کې مو 33 کاله عوامي نېشنل پارټۍ کې تېر کړي دي 33 کاله خو زه بیا مسلم لیګ رالوړم خو چې کله د ګیلمن وزیر خبره راغله لاکې مړو والی و دا خلک ټول یې والي وو نو ته دغه ورځ پورې هغه څوک ونه نیول نو په دا وخت کې زه د دغې ټولې فاټو زمېزله کوارډینیټر وم زه د مرکزي کونسل د مسلم لیګ نون ممبر وم زه د صوبایي کونسل ممبر وم مو والا چې د توسې په سر باندې دا استعفا باندې ورکړې که نو مولا ته نیوښ شوې وه مولا څه تکلیف و ته مولا وښایه چې هغه سړی راته وښایه چې هغه د حکومت وي د حکومت سره بیا مراعات وي ولې استعفا ورکړي خو مو د ګیلمن په سر ورکړه او ګیلمن د موږ توسې ټول یو هغه دی دغې نه ووځو چې څه د پیپلز پارټۍ سره تعلق سره چې هغه وولي ولې په طالب روزي چې دا وولي نو مولا خپلې خبرې بیا خلک وایي وایي چې عمران افریدي وایي چې دا بلکل د یوې مور بچي دي په دا کې هېڅ شک نشته په داسې بدقسمته ملک کې موږ تاسې پیدا یو چې په دنیا کې ښه ژوند تېروې هېواد درته میلاویږي هېواد دلته چې د امن خبره کوي ویشني دی یوه مهرباني دا وکړو چې دا شی تر بلو پورې مسوتو موږ د پښتانه خبره کوو د پښتانه د امن خبره کوو د پښتانه د ورورولۍ خبره کوو او دا د مو ایمان دی چې تر څو پورې پښتون ته د امن جنډه لاندې نه وي ولاړ چې دی د ښې ورځې مخ ونه ویني که تاسو په دا تمه یو چې دا بې روژدېږي اوس بې بیا طالب بولي و طالب بې لرې کړي نو زه دا پوښتنه کوم چې ته د مو بېلوکه کې بیا اپریشن کوې اول اپریشن د یخ چا نه شروع کړه چې دا واپس چا راوستي دي د هغو نه اپریشن شروع کړو د ځان یې کوې د مو بچي وژنې دغې نه ووځو چې دا بنولی هلک زه ته قسمیا ویم چې د ټولې پاکستان ارمي وایي و طالب څومره خفه کېږي چې دا په سلو کسانو فوجیانو دومره نه خفه کېږي ځکه چې بیا به مو ورته برتي کوي ما ورته بیا برتي کوي اخلي خو طالب بیا څوک پیداوي په دغو خلکو کې دا سوچ څوک بیا پیداوي سوچ بیا نشي پیداولی و دا ورته کلو اعلان کوو چې نه دې ګوره فیشن دغې نه ووځو چې زه د جماعت علما سره تعلق ساتم دغې نه ووځو چې زه د پي سره تعلق ساتم جماعت اسلامي سره تعلق ساتم پي ټي آی سره تعلق ساتم چې دا څومره تعلق ساتو دا ټول پښتانه دي دا جانډه مې توسې او موږ ولې په سر ولاړوي چې موږ توسې ژوندي یو او وختي چا خبره وکړله د بجلۍ په خبره باندې لګیا وه زه ویم چې بجلۍ یې سر وخوري مولا من وکړه ته د مولا ټول بلو په هر کور کې د شادو ویلې روانې شي و محلونه راته کې جوړ کړې خو چې راته ولیکې چې ته مې پکې نه اوسېږې او نه بیا تو بچی پکې اوسېږي نه بیا زموږ دا خویندې میندې پکې اوسېږي آیا په ایمان ویو چې دا تاسې له منظوره و زه په هغه مهال ته نالات ویم چې د مو بچی پکې نشي اوسېدی د مو خویندې میندې پکې بې سات راوي دا په کورونو ورنوځي یو طرف له مغه نه پرېږدي زموږ په علاقه کې دلته نه یم خبر چې ولته څنګه کیسې دي دلته خو ولته بله خبره روانه ده ورپټه یم نه کوو څرګنده یې کوو والله چې دا د ورځې فوجي دی و دا د شپې بیا طالب دی نه یې ولکه بوډ وبلې څوک مني نه یې ولکه بوډ وبلې څوک مني ولوس یې ازاد چې کله هم اسلحې شي مړه دې
خو د بچی لپاره به ودرېږو د بچی لپاره به ودرېږو و انشاءالله الرحمن دغه نه ووځو چې لکه مولا بجلي مولا بل امن ته غواړو چې امن وي سکول وي چې امن وي کالج وي چې امن وي یونیورسټي وي چې امن وي روډ وي چې امن وي خوشحالي وي نو چې امن نشته نو زه به بجلي نو لاک یم دا تاسو اوس چې کومې ګرمۍ لا ناست یو د څه شي لپاره ناست یو آیا پیمان وی چې امن لا ناست یو که نه یو ناست د مونږ د خویندې میندې تاسو غواړئ چې بیا تر روغتون ساري شي سوالونه وکړي یعنې اوس په کې دا خبره هم راغله متاثري ده هېڅوک متاثر نه شو مونږ ټول یو پښتانه یو ته مولا دا وایې زه افریقا یم د خیبر زه فخر کوم زه د منظور خو د ګیلمن مور وګورم آیا پیمان وی چې بچي له ودرېده وی خندل که وی نه خندل اوس که یو خندل چې د قوم دپاره د دغه ملت دپاره یو قرباني ورکړه نن به راسره یوه وعده کوو چې یو به د جنډې خبره نه کوو دا وعده به راسره کوو بل به راسره دا خبره کوو چې دا در محزوني خلک دغه به ښه خبره هم نه منو ولې به نه منو په بیره کې ولې به منو چې تاسو ټوله جرګه وي چې جرګه مې ولګو په کومه خبره باندې جرګه متفق شوه نو انشاءالله قوم به موږ به سره په خیبر کې په متفق ګو دا موږ ایمان دی چې تاسو پښتانه ځکه چې دا نن د بلو خلکو له شي اوس یو ته یعنی منظور په دام خفه و چې ته په اجرا کې دغو خلکو له اوچتېږه که نه ما خو ما قسم کړی و چې زه دغو غیرتمندو پښتنو له چې نیم یم و نیم نه یم بیا به مې انشاءالله ورځم منظور خو دا وعده و چې په پښتونولۍ ودرېږو که نه ودرېږو خپل بچي هر خورو که نه غواړو وطني راغلي په زور یې داخلو ورته ودرېږو به انشاءالله په بل زړونه مې دا زموږ ایمان دی خیبر به د سره ویلوړ وي بجاور به د سره ویلوړ وي چې څومره ایجنسي دا به د سره ویلوړ وي چارساده مردان پښتانه به انشاءالله تاسو سره تاسو انشاءالله ویلوړ وي نو بیا خو به انشاءالله چې تاسو خو به دا کیسې بیا نه کوئ چې زه یې کومې پارټۍ یم پارټۍ یم نه کوو څرګنده یې کوو والله چې دا د ورځې فوجي دی و دا د شپې بیا طالب دی نه یې ولکه بوډ باندې څوک نه نیولي نه یې ولکه بوډ باندې څوک مالي ولس یې ازاد چې کله هم اصلاحي شي مړلي وکړي خو د بچي لپاره به ودرېږو د بچي لپاره به ودرېږو و انشاءالله الرحمن دغه نه ووځو چې لکه مولا بجلي مولا بل امن ته غواړو چې امن وي سکول وي چې امن وي کالج وي چې امن وي یونیورسټي وي چې امن وي روډ وي چې امن وي خوشحالي وي نو چې امن نشته نو زه به بجلي نو لاک یم دا تاسو اوس چې کومې ګرمۍ لا ناست یو د څه شي لپاره ناست یو آیا پیمان وی چې امن لا ناست یو که نه یو ناست د مونږ د خویندې میندې تاسو غواړئ چې بیا تر روغتون ساري شي سوالونه وکړي یعنې اوس په کې دا خبره هم راغله متاثري ده هېڅوک متاثر نه شو مونږ ټول یو پښتانه یو ته مولا دا وایې زه افریقا یم د خیبر زه فخر کوم زه د منظور پښتون دومره شکریا ادا کوم د هغه د ملګریو چې هغه روغلو او په پېښور ټاون کې د مو اجرالو او په کې دا ولا کېناستو نو مولا پته ولګېده چې انشاءالله اوس پښتانه یو کېږي و مونږ قسم وکړو چې ته څنګه د مو اجرا کې ودرېدې والله که په دغه مسلم لیګ کې زه نور یو منټ تېر کړم ځکه چې زه ته قوم له خیر نشم رسولی او چې دوکان نه کړي څوک په ده چې که څنګه ملګري خبره وکړه دی بلا مطلبي خبره وکړه په دا هم څوک دوکان نه کړي چې ته ښه سړی یې وایي تا چې مونه بد سړی سره شته نه بس دغې له ودرېږو چې سره تقسیم هم نه کړي خو که کله یې سره تقسیم کړو نو نن درته مو وویل چې زه غمیانو له په دواړو سره سلام کوم چې د بلو بچي یې پیدا کړي دي اوس نه ویم ځکه ویم چې تاسو د وجه نه د دغې قربانۍ د وجه نه الله تبارک وتعالی د هغو شهیدانو له دومره درجې ورکړي چې دوی په دنیا هم تصور نه وي کړی دومره دوی درجې د الله پاک ورکړي والله د کور والا صبرونه ورکړي خو تاسو خو د ګیلمن مور وګورئ آیا پیمان وی چې بچي له ودرېده وی خندل که وی نه خندل اوس که یو خندل چې د قوم دپاره د دغه ملت دپاره یې قرباني ورکړه نن به راسره یوه وعده کوو چې یو به د جنډې خبره نه کوو دا وعده به راسره کوو بل به راسره دا خبره کوو چې دا در محزوني خلک دغه به ښه خبره هم نه منو ولې به نه منو په بیره کې ولې به منو چې تاسو ټوله جرګه وي چې جرګه مې ولګو په کومه خبره باندې جرګه متفق شوه نو انشاءالله قوم به موږ به سره په خیبر کې په متفق ګو دا موږ ایمان دی چې تاسو پښتانه ځکه چې دا نن د بلو خلکو له شي اوس یو ته ایماني خبره کوم چې دوې نوي میاشتې د دغې نه زیات زه په بیډ ریسټ یم و نن مې هم ګولې خوړلي نن هم ځکه چې زه د
د کېډین مریض یم زه د معدې مریض یم مله اوس سفارم نه وغه یعنی منظور په دام خپه و چې ته په اجرا کې دغو خلکو له اوچتېږه که نه ما خو ما قسم کړی و چې زه دغو غیرتمندو پښتنو له چې نیم یم او نیم نه یم بیا به مې انشاءالله ورځم منظور خو دا و چې په پښتونولۍ ودرېږو که نه ودرېږو خپل بچي هر خورو که نه لرو وغني وغني په زور یې تاخلو ورته ودرېږو به انشاءالله د بل زړونه مې دا زموږ ایمان دی خیبر به د سره ویلور وي بجور به د سره ویلور وي چې څومره ایجنسي دا به د سره ویلور وي چورساده مردان پښتانه به انشاءالله تاسو سره تاسو انشاءالله ویلور وي نو بیا خو به انشاءالله چې تاسو خو بیا دا کیسې بیا نه کوئ چې زه کومې پارټۍ یم پارټۍ مارټۍ پرېږدو پښتونولۍ له ودرېږو انشاءالله موږ پښتانه یو چې موږ څنګه مسلمي به یوټیوب چې استعفا ورکړه چې ملک کې د پښتون خیر نه وشل دی والله چې مې بل شي نه مې ورکړی که نو ما له خلکو خوشحالي وه دا خبره هم که نه وای چې ما له تکلیف وکړې خو چې کله مې قوم له کې خیر نشته نه مې پرېښود قوم سره ودرېدم او دا مې اعلان وکړو چې تا پېرې به زه په یوه جانډه په یوه پارټۍ کې شمولیت نه کوم چې تر څو پېرې مونږ د هغه پښتون سره یو کړی نه یو تاسو د الله تبارک وتعالی دومره اجر ډېر کړي دغه استقبال د دغې مینې د دغې ورورولۍ چې تاسو یې سوچ هم نه وي کړی زه به د اجمل خټک صاحب په یو شعر ختم کړم ځکه چې زموږ استاد سپک و او ما چېرته خپل تقریر د هغه په مسلم لیګ کې چې عمره پېره خلکو به خندل ویل به چې ته څنګه مسلم لیګای وي چې اوس هم د هغه شعرونه وایي اجمل خټک نو ما چې کوم دپاره زه دغې پارټۍ راغلی چې څه خیر ورسم دغه بچه یو کړه ماله مخامخ ولاړ خو د اجمل خټک په یوه شعر یې ختموم و تاسو ټولو یو جهان مننه کوم او دا خو بس نو پرکه نه مانو چې پښتنې و د پښتانو امن لپاره د ودرېږو که په کیمرې که په پټي کې عمره هم کې چې څنګه کولی شي پرامن احتجاجونه به کوو او چې دلته ضرورت وي باقاعده سره هغه به کوو اجمل خټک صاحب یایي په خپل یو وینو کې شعر وایي وایي چې غټون غټون نیکون پیدا دي دغه خلک یې چې د وینې راغله چې د بهره دنیا کې غټې غټې جزیرې اخیستې دی چې سیاسي خلک لري قسم دی چې یو جرنیل څومره غټ غال دی که ټول سیاسي روغن کې هغه له ورسېږي که یو څومره غټ غال دی بیا یې چې غټون نیکون پیدا دي دو خو د موره جنتیان پیدا دي او څوک چې دغو له جنت وګټو څوک چې د موره دوزخیان پیدا دي موږ تاسې پښتانه خیبره مهربانه الله ماشاءالله